السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې خپلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. نن به مونږ خبره کوو د یو داسې ایټم باره کې که وګورو مونږ اکثر پښتانه او خصوصا خلک ورسره دغه مرض سره مبتلا دي. نو مونږ راوړی دی یو ډیر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی یوپریم 10 ملي ګرام یا یوپریم 10 ملي ګرام چې ایسوټولوفرام فارموله یې ده. اول راځو چې دا د څه دپاره استعمالیږي او د کومو وجوهات چې مونږ کې وي مونږ ته پکار ده چې بیا د دې ایټم استعمال وکړو. نو که وګورو مونږ اکثر کور کې لانجې وي مشکلات وي برناحقې سوچونه او فکرونه او غوسې زموږ ډېرې زیاتې وي. نو دې دپاره دا یو ډېر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره که یو کس سوچونه ډېر وي ټینشنونه ډېر وي معمولی خبرې ته له معمولی خبره د ته ډېره غټه ښکارېږي او د ده په ذهن باندې ډېر زیات بوج د هغې په وجه راځي نو د دغې دپاره دا یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. همداسې که موږ وګورو یو کس ته غوسه ډیره زیاته ورځي او هغه غوسه تر دې حده پورې چې د هغه نه په کور کې غټې غټې لانجې کیږي نو که یو چا غوسه د کنټرول څخه وځي او بار بار هغه غوسه کیږي او هغه غوسه د کنټرول نه پیدا کوي نو هغه کولی شي چې د دې ګولو استعمال وکړه. نو دې استعمال سره د غوسې د خاتمې حل هم ممکن دی او د غوسې د خاتمې لپاره هم دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي. نو که یو څوک غوسه ولري او برداشت یې نه وي او بار په معمولی خبرو باندې دله غوسه ورځي نو هغه کولی شي چې د دې ګولو استعمال وکړه او د استعمال طریقه به یې درته موږ په ویډیو په اخره کې ووایو. همداسې که وګورو اکثر خلک غبراهټ یا ایره ډیره لري مطلب هغه جرأت کم وي هغه د خلکو په مخ کې خبرې په جرأت سره نشي کولی په هغه باندې ایره راځي هغه ته غلط سوچونه ورځي او معمولی خبره باندې هغه ډیره ایره محسوسوي. نو د ایرې یا د غبراهټ خاتمې دپاره هم دا ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د غبراهټ یا د ویرې ختمېدل هم ممکن دي. نو که یو څوک غبراهټ ولري ایره ولري او د دې ستونزې څخه ډېر زیات په عذاب وي او که وګورو موږ نن سبا پښتانه اکثر که هغه د پاکستان دي که د افغانستان دي نو موږ ګورو چې په ډایلي لایف کې هغه ډېره داسې ایره محسوسوي همداسې ډېر غوسه ورځي همداسې سوچونه او فکرونه ډېري. نو د دغې دپاره موږ لازم وګڼله چې دغه ایټم راوړو او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. همداسې انزایټي لپاره هم یوپریم 10 ملي ګرام ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره ستونزې حل ممکن دی. نو که یو څوک ایره غبراهټ ولري سوچونه ډېر وي فکرونه ډېر وي په معمولی خبرو باندې هغه ته د حد نه زیاته غوسه ورځي نو هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړه او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. همداسې د دې ښه استعمال طریقه چې ده که اکثر موږ وګورو بعضې کسان دا ګولو استعمال وکړه نو دې یو خاص معمولی غوندې سایډ افیکټ راځي سایډ افیکټ دا وي چې کله دې ګولو استعمال وکړه او هغه د صحیح طریقې سره یې ونه کړه نو هغه خولې له بار ارګمي ډېر راځي همداسې لکه خوبوړی ډېر وي. نو دې دپاره د دې ښه استعمال طریقه دا ده چې تر 10 ورځو پورې دا په ورځ کې نیمه ګولۍ استعمال شي په 11مه ورځ بیا په ورځ کې یو ګولۍ استعمال شي او همداسې تر 2 میاشتو پورې جاري وساتل شي. نو دې سره به انشاءالله زموږ د رب نه پوره یقین او باور دی چې کم کسان چې هغه ډېره زیاته غوسه ولري کم کس چې هغه په معمولی خبرو باندې ډېر زیات سوچونه او فکرونه کا او کوم کس چې ډېر د خفګان سره مخ په معمولی خبرو باندې خفګانونه او سوچونه کا همداسې غوسه ورځي او همداسې غبراهټ یا ایرې سره مخ وي نو هغه دې ګولو سره به دغه ستونزه حل شي. نو دا یو ملټي نیشنل کمپني هایکیو جوړې کړي دي او یوپریم 10 ملي ګرام نوم یې دی او ایسوټولوفرام فارموله یې ده. که پرایس ته راشو هم د یوپریم 10 ملي ګرام پرایس هم ډېر مناسب دی یعنی دا په 386 روپۍ یا په 380 روپۍ باندې یو ډبی دی. په یو ډبي کې 14 ګولۍ وي نو تقریبا د میاشتې چې 2 ډبي استعمال شي دي کې هغه اوله طریقه دا ده چې تر 10 ورځو پورې نیمه ګولۍ او بیا په 11مه ورځ یو ګولۍ استعمال شي تر 2 میاشتو پورې. البته یو خبره بله هم موږ لازم ګڼو که کم کسانو عمر مطلب د 60 نه بره وي هغه کولی شي چې 10 ملي ګرام استعمال کا
که یو چا به لږ سوچونه ویلې کم سوچونه او فکرونه غوسې کم وي خو بیا هم وي او مشکل سره مخ وي هغه بیا کولی شي چې دې کې 5 ملي ګرام راواخلي او د هغې استعمال وکړه. نو دغه ایټم موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې د دې استعمال وکړئ تر څو د دغه ستونزو څخه خلاص شئ او موږ د دې ډېر یو کامیاب ریزلټ کتلی دی. نو د هغې په وجه باندې موږ هم لازم وګڼله چې دغه یو بهترین ایټم راوړو تر څو تاسو ترې فایده واخلئ. همداسې زموږ دغه چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض معنا او مقصد هم همدغه دی چې موږ هغه ایټمې چې کومې په روزمره ژوند کې استعمالیږي او د هغې ریزلټ او نتیجه موثره وي او عوامو ته فایده رسي نو دغسې ایټمې موږ راوړو تر څو تاسو ترې ګټه واخلئ. نو موږ بیا هم یو خواهش کوو تر څو زموږ حوصلې اوچتولو لپاره زموږ دغه چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دغې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ په ساده او اسانه پښتو ژبه کې تاسو ته راوړو تر څو تاسو ترې په خپل ژوند کې فایده پورته کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ځان او روغتیا پوره خیال وساتئ او موږ ته اجازت راکړئ.